د افغانستان یو مشهور بادشاہ امیر محمد خان دا تیر شوی دی، تاریخ لیکلی دی چې د دې یو زوی او کله چې په افغانستان بارډر باندې ایران حمله وکړه نو دغه امیر محمد خان بادشاه رالو کورلا او ډیر خپه دی. بیبي ته نه تپوس کوي سړی ولې خپه نو امیر محمد خان ولا وویل چې زمونږ بارډر باندې ایران حمله کړې ده او داسې څوک ګورم چې وروی لېږم چې هغې سره مقابله وکړي. نو دغه کور والی ولا وویل سړیه زمونږ دا بچی نوجوان دی دا به ولیکو د افغانستان بارډر له د ایران مقابله به وکړي. امیر محمد خان خپل زوی سره لښکر تیار کو او د مشر کو کمانډر شو لاړ ایران بارډر. بیبي ته نه تپوس کوي سړیه بیا ولې خپه وی خبر رالو چې ستا زوی جنګ وبیللو او دشمن له شاک او را روان دی واپس. نو دغه مور په جواب کې وای چې زه دا نه منم، زما د قسم په الله چې دا خبره دروغ ده، زما زوی جنگ نشي بیللی. لږ ټایم پس بیا خبر رالو امیر محمد خان لا چې ستا زوی جنگ وګټلو فتح حاصله کو کور لرا روان دی کامیاب او کامران. امیر محمد خان بیا رالو کور لا خوشحال دی. بیبي ته نه تپوس کوي سړیه ولې خوشحالې وی زما زوی خو جنگ وګټلو را روان دی. نو دغه کور والی جواب کې وفرمایل چې دا اوسنۍ خبره ټیک ده. امیر محمد خان خپل کور والا نه تپوس کوي بیبي اول تا دومره ډاډه وویل چې دا خبره دروغ ده او اوس ته دومره ډاډه وویل چې دا اوسنۍ خبره ټیک ده، دا تا د څه وجې نه وویل؟ نو دغه بیبي امیر محمد خان لوی وی کله چې دا زما زوی زما په خېټه شو هغه ورځ نه ما دا قصد او اراده کړې وه چې زه به حراما وړې خېټې له نه کوزوم. دا یو. کله چې د دنیا نه رالو تشریف راوړو او کله به ما دله پی ورکول نو ما بغیر اودس خپل بچي ته پی نه دي ورکړي. نو وی څنګه کیدی شي چې زما د بچی خېټه له حرام هم نه ایتلی او ما د اودس په حالت کې دله پیم ورکړي او زما زوی به جنگ بیلی؟ دا ناممکنه ده. نو کله چې میندې داسي نو بیا بچیم دغسې پیدا کیږي. نو الله د میندو کې فکر پیدا کی او الله د میندو کې د اولاد د تربیت صلاحیت پیدا کی. ځکه د اولاد په تربیت کې د والدینو ډیر لوی کردار دی او بیا په والدینو کې د مور کرداري. که مور صحیح تربیت ورکړو دا 2-3 کاله 4 کاله د مور په غېږ کې که چېرته دا 4 کاله ښه مدرسه وویله د مور غېږ کې دغه بچی مستقبل کې بیا لوی سړی. که چېرته دغه وخت نه ګډوډ شو نو دغه بچی بیا مستقبل کې لوی سړی کېږي نه، بیا په دې ډېر محنت لګي. نو الله دې زموږ ټولو اولاد دا نیکان صالحان کی او الله دې زموږ ټولو نوجوانانو الکانو او جنکو کې په سړو او په ښځو کې حیا پیدا کی. الله دې مونږ ټول با حیا وګرځي. الله دې په دې خبرو اول مالا او بیا تاسو ټولو له د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب